دا هغه آسماني ډبره چې د ډایناسورانو د پای لامل شوه رښتیا هم ویرونکې وه. نه یوازې دا چې شاوخوا 10 کیلومتره قطر یې درلود، بلکې په ډېر لوړ سرعت، یعنې په ثانیه کې د 10 تر 30 کیلومترو پورې روانه وه. په دې وخت کې دا یو خطرناک سوځېدونکی جسم ګرځېدلی و. د دې مخې ته هوا تر فشار لاندې راتله او تر داسې تودوخې ګرمه کېده چې تصور یې هم ناشونی و. د ټکر له شېبو مخکې دا آسماني ډبره ښایي د لمر د سطحې په اندازه ګرمه وه. کله چې دا زموږ فضا ته ننوتله، یوازې څو ثانیې وخت یې واخیست چې د ځمکې سطحې ته ورسیږي او د ژوند مسیر د تل لپاره بدل کړي. کله چې دا د نننۍ مکسیکو ساحل ته نږدې له ځمکې سره ولګېده، ستر مقدار خاوره او ډبرې فضا ته وغورځولې. د چاودنې زور هر څه له منځه یوړل چې مخته یې راتلل او له همغه ځایه حالت لا پسې خراب شو. هو، 6 میلیونه کاله مخکې ځمکه له ډېر سخت حالت سره مخ وه. نن سبا که څه هم موږ له یوې سترې آسماني ډبرې سره مخ نه یو، خو له سختو چاپېریالي کړکېچونو سره مخامخ یو. دې زورورې چاودنې د ځمکې د سطحې ټوټې فضا ته وغورځولې او څو دقیقې وروسته ډېرې ګرمې ښیښې او ډبرې بیرته د اور په څیر راولوېدې. د دې ځینې پاتې شونو له فضا سره تعامل وکړ او تیزابي بارانونه یې رامنځته کړل چې کلونه یې دوام وکړ. ځمکې اور اخیستی و. د دې ټکر له امله رامنځته شوي اورونه لکه وحشي اورونه په لویو وچو خپاره شول او ژوند یې یو په بل پسې له منځه یوړ. او کله چې فکر کوئ نور به تر دې بد نه شي، نو لا هم بد شو. د آسماني ډبرې ټکر دومره ځواکمن و چې د ځمکې له لارې شاک څپې ولېږلې او دا ټوله انرژي باید کوم ځای ته تللې وای. دلته و چې تر ټولو ستر سونامي رامنځته شو. له 10 مترو څخه لوړ د اوبو دیوال د سمندرونو پر مخ وخوځېد. دا عادي سونامي نه و، بلکې د نننیو سونامیو په پرتله 10,000 چنده زورور و. کله چې دا ستره څپه د شمالي اتلانتیک او سویلي ارام سمندر ساحلونو ته ورسېده، هیڅ څه یې پر وړاندې ونه درېدل. دا څپه دومره زوروره وه چې وچې یې ویجاړې او بڼه یې وربدله کړه. که ته هلته وای، نو هیڅ چانس به دې نه درلود. خو ځینې ډایناسوران ژوندي پاتې شول. هو، هغه چې د ټکر له مرکز څخه لرې وو، سمدستي له منځه نه ولاړل او نه وسوځېدل او نه د سونامي لخوا یوړل شول، خو بیا هم د هغوی برخلیک ټاکل شوی و. کله چې دوړې ورو ورو کېناستې، نو د اټومي ژومي پیل وشو. که څه هم اټومي وسلې نه وې کارول شوې، خو اغیزه یې همغه وه. په فضا کې دومره ډېرې دوړې او ذرات خپاره شول چې د لمر رڼا یې د میاشتو او ښایي کلونو لپاره بنده کړه. ځمکه ناڅاپه یخه او تیاره شوه او ډایناسوران دې حالت ته چمتو نه وو. تودوخه ښکته ولاړه، اورونو د شنې خونې ګازونه خوشې کړل او اقلیم په بشپړ ډول بدل شو. بوټو نور نشوای کولی فوتوسنتیز وکړي او ډېری یې مړه شول. د خوړو لړۍ ګډوډه شوه او ډېر هغه ژوي چې له ټکره ژوندي پاتې شوي وو، له لوږې مړه شول. تیزابي بارانونو کلونه دوام وکړ او ایکوسیسټمونو ته یې لا ډېر زیان واړاوه. سمندرونه دومره تیزابي شول چې سمندري ژوند پکې ژوندی پاتې نه شو. ډېری سمندري ژویو دومره چټک بدلون ته د عادت کېدو وخت ونه موند. دا ټول اوږدمهاله سخت شرایط د لومړني ټکر سره یو ځای د ځمکې شاوخوا 75 سلنه ژوند له منځه یووړ. کله چې وروستي ډایناسور هم ساه ورکړه، ځمکه یوه تشه، ویجاړه، یخه او تیزابي ځای و. نو کله حالت عادي شو، خبره دا ده چې بیرته د ډایناسورانو د دورې عادي حالت هیڅکله راونه ګرځېد. ځمکې ځان بیا جوړ نه کړ، بلکې ځان یې بیا اختراع کړ. 1000 کاله وروسته سیاره د هغه وروسته اپوکالیپتیک ژمي څخه ورو ورو رغېدله. لا هم یخه وه او خواړه کم وو، خو ژوند د بیرته راګرځېدو لپاره چمتو و. په دې نوې وحشي نړۍ کې یو شمېر واړه ویښتان لرونکي ژوي ګرځېدل. د ټکر وروسته لومړني بوټي چې بیرته راښکاره شول فرن بوټي وو او ډېره ښه وده یې وکړه. 1000 کاله وروسته ځمکه لا پسې ژوندۍ شوه. د راکون په اندازه ژوي بیرته وچې ونیولې او سمندرونه بیا له ژونده ډک شول. شاوخوا 10 میلیونه کاله وروسته ځمکې خپله حیاتي تنوع بیرته ترلاسه کړه، خو دا هغه پخوانۍ ځمکه نه وه. دا د تیلرونکو ژوو دوره وه. کله چې ډایناسوران ورک شول،
چې لرونکي ژوي وځلیدل. له مرغانو او ګل لرونکو بوټو سره یو ځای یې سیاره ونیوله. ځمکه هیڅکله بیرته همغسې نه شوه لکه د وروستي ډایناسور له مړینې مخکې. میلیونونه کاله یې ونیول چې په نوې بڼه بیرته ودانه شي. خو دا نوې نړۍ هم بې خطرونو نه وه. ستر ژوي پر وچه ګرځېدل او په سمندرونو کې یې ویره خپروله. رښتیا هم ښه ده چې دا ډیری ژوي نن سبا نشته. ته به نه غواړې چې په سمندر کې لامبو ووهې او له یوه میګالودون سره مخامخ شي. نن ورځ که څه هم په سمندرونو کې وینه تږي میګانې نشته، خو ځمکه او طبیعي چاپیریال یې له ګڼو ستونزو سره مخ دی.